د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. زه ارزو صافی یم. پام وکړئ یو بیړني خبر ته. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د یو کورنۍ د 6 غړو وژل کېدو په تړاو 3 کسان نیول شوي دي. وړمه ورځ د سره رود ولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې ناپېژانده کسانو د یو کورنۍ 6 غړي وژلي وو. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې پیښې په تړاو یې 3 کسان نیولي دي. سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي د نیول شوو کسانو د اعتراف له مخې پیښه شخصي او کورنۍ جنبه لري چې ډیر ژر به په قضیه کې نور پرمختګ هم وشي. امنیه قومندانۍ لیکلي چې د پیښې عاملین به د قانون منګولو ته وسپارل شي.